د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مشهور حدیث دی او یو ولغوندې جمله ده و هغې کې ډېره لویه فلسفه ده د انسان ډېره لویه کامیابۍ ته اشارت دی د حضور پاک په صفاتو کې یو صفت ده چې دی به جوامع الکلمې خبره به یې وړی خو حکمتونه به پکې ډېرې یو حدیث ته زموږ علما ګڼ شمېر مسلې راوباسي دا یو حدیث دی دې نه دا مسله راوځي دې نه دا راوځي دې نه دا راوځي دې نه دا راوځي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکلی صفت دی داسې د نور زموږ خبرې اوږدې وي مقصد پکې پوټې وي او د حضور پاک خبرې لنډې وي مقصد پکې ډېر لکه د یو مثال درته وایم د حضرت انس رضی الله عنه یو ماشوم رو کوټینې راکوټې هغه سره بلبلو په هغې یې لوبې کوله بلبل مدینه شریفه کې ماشومان دا مرغۍ ساتي نو یو ځل حضور پاک هغه ته وفرمایل یا ابا عمر ما فعل النغیر دا ټوک کوټې جملې وې یا ابا عمر ای د عمر پلاره عربی کې د ابو عمر دو معنی دي دا طالبان په پوهېږي عمر دا تصغیر د عمر دی او اب دا عربی په ژبه کې د خاوند د صاحب په معنا هم مستعملیږي نو یو خو دا چې ای د عمر پلاره دویم دا چې ای د لږ عمر خاونده دواړه معنی یې دي ما فعل النغیر بلبل دې څه کړ اوس دا پوټې ته کې تاسو واورئ لیکن زموږ علما د دې نه ډېرې مسلې راوباسي یو مسله دې دا راوباسي چې یو مشر ماشوم سره خوشطبي کولی شي دا د حضور پاک د انس د ورور سره خوشطبي وکړي ماشومانو سره خوشطبیتي کولی شي یو دې دا معلومه شوه دویم دې دا معلومه شوه چې په کلام کې دا په خبرو کې دا طالبان پې پوهېږي داسې الفاظ راوړل چې د هغې یو بل سره آخر قافیه ردیف په شعر کې وي او فاصله ورته وایي دا داسې الفاظ راوړل چې هغه دا یو جمله د بل سره خشته ولګي پښتو کې زه څه ووایم یا ابا عمر دې کې مریر علی آخره کې یې اورئ ما فعل النغیر آخر کې یې اورئ یعنې داسې یو خبره د خولې نه ایستل چې مزېدار یي خشته یي داسې الفاظ دا هم د ایستی شي بل دې څه معلومه شوه بل دا معلومه شو چې په مدینه شریفه کې ښکار ساتلی شي بعضې حضرات وایي علما په مدینه کې نه بوټې پرې کښېنه به ښکار ساتې دته وایي ابو عمیره بلبل دې څه که نو ګوره بلبل خو یو ښکار دی معلومیږي چې په مدینه شریفه کې یو سړی ښکار ساتلی شي دویم ښکار هم ساتلی شي هلکه ښکار مارغه ساتلی شي ګرشم ساتلی او ساتلی شي دی چې ماشوم مارغه ساته او پیغمبر علیه السلام ورته دا ونه وایي چې هلکه دا مارغان ولې ساتې دا مارغه ساتلی شي خو یو خبره په مارغانو کې واورئ یو داسې مارغه ساتلي داسې چې هغه مارغه سره خلک ظلم کوي زیاتې ورسره کوي دا بیا ګناه ده او یو داسې قسم مارغانې په دې مرغو کې شته چې هغه دې پرېښودل د پیشوګانې خوري هغه که د دې فصل کې پرېښودل دا نور حیوانات یې خوري اوس داسې مارغان که یو سړی وله غټه پنجره جوړه کړي چې تکلیف ودنې او خوراک به له ورکوي بلکل ساتلی شي یا کمترې ساتلې کمترې خو چا څوک پې زور نه کوي کمتره پاسي وګرځي واپس هغه خپل ځای له راشي دا خیر دې پروا نشته خو زما وروڼو یو خبره په ښکار کې شته ګورئ نبي علیه السلام فرمایي چې څوک هم د ښکار شوق کوي ده کې به د عبادت نه او د خدای د ذکر نه غفلت پیدا کېږي ښکاري سړی هر وخت په دې سوچ کې دې ته به کله ښکار لږم دا ښکار به کله کوم هلته ښکار دی او دلته رمانځه وخت شو هو که دا لمونځ کوم خو دا مرغۍ رانه بېدرکه کېږي راشه ورپسې ځه ګرځي ورپسې دا دې پرې کوي په جالونه ما دا جال مې غورځولی دی که دا اوس نه راکاږم خو دا کبان رانه خرابېږي او هلته رمانځه وخت ذکر کر د الله یاد مه دې نه غفلت پیدا کوي خو دونه معلومه شوه که یو سړی پر ښکار ظلم نه کوي زیاتې پرې نه کوي خوراک اوبه وله پوره ورکوي او دې ساتي نو ساتلی شي دې حدیث دا معلومه شوه بل دې څه معلومه شوه بل دا چې یو ماشوم د لا واده هم نه دی کړی او هغه ته وایي د پلانکي پلاره زموږ دا طالبان په پوهېږي دې ته حسن تفاول وایي حضور پاک یا ابا عمر
دا عمر پلاره څه مطلب چې خدای دې دله زوی درکړي ښځه به درکړي ځواني دې درکړي زوی دې درکړي د هغه به عمر وي او زه درته اوس د عمر پلار ویم نو په هلکانه کې او په ماشوموالي کې دې ته عربیان کونیه وایي دې ښودی شي بل ته څه معلومه شوه د رسول الله مبارک یو پیژندګویي د لږ عمر خاونده او مقصد وشوه هغه هلک په ماشوموالي کې وفات شو ماشوموالي کې وفات شو داسې قسمت د حضور پاک په صفتونو کې یو صفت دا دی چې دا خو ما دې کې د طالبانو یو درې خبرې نورې دي خو په هغې تاسو نه رسئ دا زمارونو د پیغمبر علیه السلام صفت و چې خبره به لږه وه الفاظ به لږ و مقصد به پکې ډېر زیات نو د یو حدیث اوس فرمایلی چې دې درته ویل لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به وی هغې پورې یو سړی سوچه مسلمان نشي جوړېدی چې خواهش د دین تابع کړي ما جئت به قرآن سنت ما چې کوم څیز راوړی دی قرآن او سنت چې د خپل خواهشات د هغې تابع کړي دا مسلمان او که د خپل خواهشات یې د دې تابع نه کړل دا د مسلمانۍ د رنګ نه او د مسلمانۍ د خوشبو نه او د اسلام د حسن نه او د اسلام د خشته ښکلي صادر نه دې بار وته په زمانو د دې مختلف قسمونه نن موږ څه چل فکر وکړی دی نن ټول د خواهشاتو جنګ نن شریعت یو طرف ته کړی دی موږ خواهش مو مخکې کړی دی شریعت دې خواهش مخکې خواهش د خېټې هم دی د ډوډۍ خواهش د مکان هم دی چې د الله ښه بلډینګ جوړ کړم خواهش د موټر هم دی چې د الله ښه موټر هغې نه ښه موټر هغې نه ښه واله د ټولو بچو مې دي وي د ټولو زمانو د ټولو درونو د ټولو ډېرونه دي وي دا هم یو خواهش دی دا هم خواهش دی د ښځو خواهش مختلف د خواهشاتو یو فهرست د موږ په دې سترګو کې پروت دی دین مو یو طرف ته کړی دی خواهش بل طرف ته کړی دی دې ته خواهش پرستي وایي نن دنیا په دې لګیا ده نن سهار نه پلار ماشومان پاسوي مونځ ورته نه ښایي ذکر ورته نه ښایي د خوب د پاسېدو کلمه ورته نه ښایي مونځ ورته نه ښایي خدای ورته نه ښایي عقیده ورته نه ښایي اخلاق ورته نه ښایي بل ساده شابه بچې سکول ناوخته دی هله ګاډی را روان دی بچې شابه سکول ناوخته دی هله ماشوم پوده بیلې جاړي نه نه شابه د بچې شابه جامې ورته واچي پتلون ورته ور واچوي او یا موټر کې کېنئ بوځي یا چا وس رسي یا ګاډي کې ورته پیسې ورکوي ټرانسپورټ فیس او هغه سکول ته روانې دي او مازدیګر چې بیا راشي بچې بارې دې روان بچې سکول کې درته څو فل ټیوشن ولا نیسه دا تپوس نه کوي بچې ماسپښین لمونځ مازدیګر لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ الله ته مخکول پکار دي که نه دي الله یې ټول بچې مونږ په دغې وډلې مو راچولې دي چې پیسه وګټه بچې ګورې چې خر د خرک کمي نو څه شی دی وږې د پرېښودو دی دا زموږ پکې متل خوړلی دی اتره دوی ته دې وګوره که نه څنګه بنګله یې جوړه کړې هغه ماما دوی ته دې وګوره که نه هغه ونډي ته دې وګوره که نه څنګه مزېداره بنګله ده څنګه موټر دی هله بچې استقلا شه ګورې خر د سره کمې وږې د پرېښودو چکه شو هغه په سوچ کې پروت دی چې زه څنګه پیسه پیدا کړم د چا جیب وه غلا وکړم سرکاري نوکرۍ کې کرپشن وکړم رشوت والم دکاندار ګډون کم دوکه وکړم ګاک وم خو چې څوک حلال کم پیسه پیدا کم خو چې هغه تربور نه یو دوه ګزه اوچته بنګله جوړه کړم د هغه نه هغه په غاټه اعلی مزېدار موټر والو د هغه ذهن کې د ماشوم دا ذهن سپیني دا دماغ پاکي دا ولې موږ دقې نه ډک کړي دغه سوچ کې روان پیسه پیدا کوم په دې سوچونو فکرونو کې پروت دی دا پلان کې مر شو جنازه لاره پګله پاتې شو عایش فارسي شو سیستم نشته فیسبوک دی د ښځو تصویرونه دي موبایل دی او د جنکو تصویرونه دي موبایل دی او فلمونه دي موبایل الله مکول دی الله موبایل دی او د خدای سره مقابله ده موبایل دی او د رب سره مقابله ده موبایل دی په دې سترګو چې ما له الله راکړي دي په هغې د الله سره مقابله ده دا غوږونو چې ما له الله راکړي د الله سره دشمني کوم په موبایل فیسبوک دی او موبایل دی نن خو د ټولو نه لوی شی دا دی افرأیت من اتخذ الهه
هوا اوهو الله وای سوی وی د خلکو خواهش خدای کړی دی خواهش یې څه جوړ کړی دی خدای جوړ کړی خواهش لاندې کا ورته لاس کوي لاندې کا خواهش پیغمبر مخکې کا خواهش لاندې کا او ما جئت به قرآن مخکې کا ته ګوره که ته د ډوډۍ نه مړ شې راشه ما به یې مخ لاړې وکړه که تا لیدل خدای در نه کړه راشه زما به دې مخ لاړې وکړه دا خو مونږ ته ښکاره دي ښکاره مثال به درکړم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د حضور پاک د غلام بچی حضرت اسامه هغه اسامه چې یو ځل د رسول الله مبارک په بطن ناستو زید ولې اسامه د رنګه تور زید محبوب و محبوب پیغمبر مبارک چې غلامانو سره کم سلوک کړی که نن موږ خپلو نوکرانو سره خپلو همسایهګانو سره او خپل ما تحت ملازمینو سره او خپلو چپړاسیانو سره دغه سلوک وکړو قسم په خدای دنیا کې به جنت د غلام بچی د رنګ نم تور لیکه د بطن ورسره ناست دی پوه دی وبېده رسول الله مبارک په هغه لاسونو چې قیمت یې د عرش نه اوچت دی راځي او د دې اسامه پوزه بې پاکوي عایشه بیبي ورته الله رسوله ما ته پرېږده چې دا پوزه وله زه پاکه کړم وایي نه عایشې دا به زه پاکوم احبې فاني احبه د سره مینه کوه زما ډېر خوښ دی Pero patul me quiero tamraíz we. Udor tapakai. Soko aqaidu jihad. جسر منك وزمار الفخدي وحضرت عمر فاروق رضي الله عنه جابر المؤمنين شو بادشاہ شو تنخواه مجاهدين ورکول فوجي جرنیلان او فوجي مجاهدين هغې له به تنخواه ورکوله نو زوی دی عبدالله ابن عمر هغه ورته بابا ما له تنخواه کمه راکړې اسامه له ډېره ورکړې ولې دې مانه کوم جهاد ته مخکې تللی دی دې مانه کوم میدان ته مخکې تللی دی ما کوم میدان رستو کړی دی او دې مخکې شوی دی نو مانه کوم میدان کې تللی دی خو چې کوم دی د دې د زه ته کوم میدان دی چې زه رستو دې مخکې دی ته نه ولې تنخواه زیاته ورکړې ما له کمه راکړې عمر ورته وایي عبدالله ابن عمر ته زما زوی زما محبوبې زما ښکلا یې دا د رسول الله مبارک ښکلا د رسول الله مبارک محبوب او د رسول الله مبارک ښکلا به زما په ښکلا مخکې وي که نه وبه کې راسي دې خواهش پرستۍ زمانه کې وکړې راسي نه نه په خپله چرګ وخوري په خپله خوراک وخوري او چې کومې نوکر د چپلاسي د تشه خوراو مخکې کیسه وکړه نه کېږه او دغه عبدالله دغه عمر فاروق دی څادرونه وله رالل څادرونه نو تقسیمولې په مدینه کې چا ورته وی ستا بیبي ده د رسول الله مبارک نسوی ده ام کلثوم بنت علي د علي لور د هغې له ورکه دا حضرت عمر په دې اخري زمانه کې حضرت علي ته وایي وی علي وی ستا لور د ام کلثوم ما ته به را په نکاح نه کړې عمر مې زیات دی دا کشره ده وی ارمان مې نه پړه کې چې که دا جینۍ ما ته را په نکاح شي او موږ له خدای بچي راکړي نو په هغه بچو به زما د حضور پاک نسب یو شي هلک وایي دا د عمر بچی دی او دا د رسول الله مبارک د بیبي فاطمې هم رسۍ دی د حضور پاک هم بچی دی هغه ماشوم به نجیب الطرفین بشي پلار د طرف نه مور طرف نه به نسب به یو شي ارمان مې دی عربو کې دا رواج هغه زمانه کې هم نو اوس هم نشته که هلک او جینۍ راځئ مور پلار یې راځئ نو په عمر کې فرق یې نو پروا نشته علي صاحب ورته وایي وایي امیرالمؤمنین هغه جینۍ به دې خوښه شي نو په شریعت کې قانون دا دی چې کومې جینۍ سره څوک نکاح کول غواړي نو د هغې مخ ته کتی شي مخ ته خو دا خواهش په بنیاد به ورته نه ګورې په دې بنیاد به وګورې چې دا جینۍ ما سره مناسب ده خوښه مې ده که مې نه ده خوښه مخ ته ورله کتی شي او که د خواهشاتو سوچ ته راځي نه دفع کوه نو علي صاحب ورته وي یو څادر ورکوم و درلېږم نو دې وګوره که دې خوښه شوې نو زما هم دا خواهش دی چې تا دې په نکاح کړم هغه وی ښه ام کلثوم ته علي صاحب وایي د فاطمې لور ده بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها ای بچې دا څادر امیرالمؤمنین له یو څه عمر له وی بابا مې راکړې دا دې خوښ دی که دې نه دی خوښ دې څادر یې وړه امیرالمؤمنین دا څادر مې بابا راکړی دی وګوره خوښ دی که دې نه دی خوښ نو عمر کې ډېره حیا وه
هغه د دې جینۍ مخ ته نه شو کتلی حیا د وجې نه نو خپو ته یې ولکتل یو درې ګړې خپو نه بس اندازه معلومه کړو خپو ته به وګورو جینۍ پرې پوه شوه ورته وایي وایي امیرالمؤمنین وایي زما څادر دې پرېښود زه خو څادر مې درته راوړی دی هغې ته نه ګورې زما خپو ته نه ګورې بس سم دی که امیرالمؤمنین نه وي چې دا سترګې مې درنه ایستې هغې کې هم ډېره حیا وه که نه د بیبي فاطمې لور ده د بیبي فاطمه کې څومره حیا وه یو ځل حضور پاک سره ناست سره میاشت ختلې ده رسول الله مبارک دی فاطمې میاشت ختلې ده یې ونه کتل سر یې ښکته فاطمې تا ته وایم میاشت ختلې ده یې بیا سر ښکته بچې میاشت وایي بابا د الله رسوله زه خو د درېیمې دویمې څلورمې میاشت ته نه ګورم ولې بچې په دې وخت کې سړي ورته ګوري زموږ د څلور نظر په دې میاشت یولی کېږي راشه د څوارلسمې سره مسلمانانو راشه د ټکارو کېړو ته راشه بربند بخبو ته راشه بربند ګریوان ته راشه بربند سر ته لیچو ته هغه جینکې نن فخر کوي نن په بورقا زموږ لوړه خویندې شرمېږي نن په حیا زموږ لوړه خویندې شرمېږي او دې کې زما او د سړو نظر دې وخت کې سړي ورته ګوري که نه د دویمه دې نظر یو دی کې شریعت کې هېڅ منع نشته سړی هم دې ورته ګوري ښځه هم ګوري هېڅ ممانعت نشته لیکن دا د هغې حیا چې پیغمبر مبارک ورته وي وګوره نو بیا ګناه خو نشته لیکن دا د هغې حیا وه او چې کله مړه کېده که نه بیبي فاطمه نو وصیت یې وکړ وایي چې زه مړه شم او زما جنازه وړی یو خو د شپې زما جنازه وړی د ورځې به نه وړی او بل زما د جنازې د پاسه دا ډولۍ اوس خلک اچوي که نه د زنانه دا مخکې را د حفشو کې دا روایو دلته نو وی زما په کټ د پاسه به لرګي کېدی د لرګو د پاسه به څادر واچوی چې زما کفن هم څوک ونه ویني د رسول الله مبارک لور ناجینۍ کې هلته حیا پرته ده زما وروڼو خدای دې زموږ خویندو لورو له حیا ورکړي دا هم خواهش پرستي ده چې نن جینۍ بربند سر خوښوي دا هم خواهش پرستي ده چې نن جینۍ بربند مخ او بربند سټ خلکو ته ښیي دا هم خواهش پرستي ده چې لېچې ښکاره کړي دي لاندې خپې ښکاره دي ای د خدای بندې الله ښکلی وجود درکړه د دوزخ په اورې ولې سوځې الله خشته مخ درکړه الله ښکلی دانچه درکړه الله ایمان در پړه کې واچو الله د مسلمان مور و پلار نه پیدا کړې دا وجود خو زما د دوزخ په اور نشي پیرزو ستا ولې پیرزو شي دا وجود به په قبر کې په کوتکو والي کېږي ولې ظلم کې ولې خلکو ته د زنا دعوت ورکې ولې د هلکانو سترګې ځان ته را مخامخ کې ولې په لاره په داسې انداز ځې چې سړي درته وګوري دغه جینۍ چې دا په فیسبوکونو باندې په موبایلو باندې او دا په لارو کوڅو کې داسې حرکتونه کوي چې ما سره سړي را مخامخ شي د دې سوونو زرګونو سړو د سترګو د ژبې د زنا ګوره دې وګوره څه کې په کوم طرف روانه یو خو به خدای نه منې یا به رسول نه منې یا به خدای او رسول نه منې او دغه هلکان چې د پردو جنکو ته ګوري الله اکبر حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر دی او د زلیخې کور ته لاړ د زلیخې کور ته او زلیخه بې مینه شوه اوس لنډه پښتو کې به ته د زلیخې خوښ شو مینه شوه پرې لیکن یوسف علیه السلام په دې خپلو سترګو زلیخې ته نه کتل د جبه کره ته نظر مخ کتل اوس خو یې نیکه ده او د وزیر لور ده ښځه ده خشته ده حسنداره ده او یوسف دلته راشه یوسف دی به ورغې سر مخ کتل دا کار وکړه دا کار وکړه خو لکه ډول راغوښتل عاشقه ده پې په کور کې ځان نه لرې نه پرېښودل یوسف به ناستو سر مخ کتل نه به کتل دی خپلې نیکې ته یوسفه ما ته وګوره داسې به وکتل زر به سر ولې ما ته نه ګورئ څه چل شوی دی لا پیغمبر نه دی لا نبوت نشته لا کتاب نشته خو زړه کې د یوسف حیا پرته ده زړه کې د پیغمبرۍ نښې د مخکې نه پرتې دي نه ګوري ورته سترګې نه مخامخ کوي ورته اخر کې
دلیسې ورګه یو جال جوړوم او دې 500 دې ګیروم په دې جال کې باندې څه خشته څه ډولې دغه زمانه کې دا هر زمانه کې دا د بیوټي پارلر دا رواج شته دی چې دا حسن او خشتوالي د جینکو خوښه وي او داسې کاریګران هم وي زنانه چې هغې جینکو له هغه حسن برابروي ځان یې ښه ډولې کړ په محل کې دننه یو کوټه ده په څو دروازو بنده کوټه ده هغه یې ځان پسې بندې وغلقت الابواب وقالت هیت له قرآن شریف کې الله فرمایي غلقت الباب نه دی غلقت الابواب ټولې دروازې بندې کړي جرندې ورته واچولې زلیخه خپل کټ ته وخته دبل بېټ ته او پکې کېناسته او چابې ځان سره کړلې یوسف دوی راځه ډېره دننه کو نوکران دوی دروازې بندې کړې چابیانې ماله راکړې په خپله اخري دروازه بنده کړه بله بنده کړه بله بنده کړه یوسف دوی دلته راشه حضرت یوسف ته څه وایي قالت هیت لک او لاوره ته ویل یوسفه سترګې دې ډېرې ښکلې نه دي ګوره دا هغه جال دی وی او ښکلې دي خو لومبې به دا سترګې پټېږي مخ دې ښکلې ډېر نه دی وی قبر کې به ټولو نه مخکې دا خبرې کېږي لاسونه دې ډېر ښایسته نه دي وی ټولو نه مخکې به دا چې پړېږي دا به خطر شي یوسف ما ته وګوره نه ګوري یوسف ما راغوښتی سلی نن خبرې نه نن به ما نن ما سره ګناه به کوې ما ته د څومره خشته یم زما لاس زما خپې زما وجود چې دا مطالبه د یوسف نه کوي یو ټکي یوسف وایي هغه وخت کې علیه السلام یو ټکي وایي قال معاذ الله یا الله ما بچ کړه معاذ الله د الله په ذات که نه امن غواړم ما معاف کړه یو وخت انسان زړه کې چې د دنیا بزرګي د دنیا نیک انساني یو خدا چې الله بچ کړي لیکن دې نه څوک نشي خلاصوي خواهش د انسان چې اوبراو شي د حیوان سو دی وخت کې انسانیت ختم سو حیوان سو دلته دې په ځان نه دی اوس دی وخت کې دې په بل قابو کې نه دی دی وخت کې سلیمان ابن یسار دا یو ډېر لوی سړی زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شاګردانو کې سلیمان ابن یسار ډېر ښکلی دی ډېر ښایسته دی زموږ د احادیثو په کتابونو کې هم ذکر راځي یو جینۍ ده چې هغه په دې علاقه کې د هغې نه ښکلې او ښایسته جینۍ بله نشته او سلیمان ابن یسار یو ځای کې دې جینۍ سره ګیر شو مجبور شو یو ځای کې ناست و د جینۍ ته راغلو د جینۍ ورته مخکې نه جال تیار کړی و ځان یې ورته اخیسته کړی او چې څنګه راننوت سلیمان ابن یسار نه یې مطالبه د ګناه وکړه سلیمان ابن یسار دقه ټکې وایي ما ته وګوره وایي څنګه ښایسته یم څنګه ښکلی یم نن به ما سره زما حاجت پوره کوې او ستا خواهش به زه پوره کوم نه دا چېرته کېږي دا نه کېږي هماغسې خلک مینتونه کوي ما له خلک د دنیا پیسې راکوي ما له خلک د دنیا دولتونه راکوي دا د زه خپله مطالبه کوم او ته دقه ټکې وایي معاذ الله د خدای په نوم ما بچ کړه الله د نوم سره امن غواړم وی الله به مې تانه بچ کړي دا ټکي دا ډېر مضبوط ټکي دی داسې وخت کې ته الله ته اواز وکړه په داسې وخت کې ته خپل خواهش قربان کړه او په داسې وخت کې ته رب العالمین ته رجوع وکړه ته ګوره خدای غیرتي بادشاه دی چې ته وایي دا ګناه مه کوه چې دې بچ کړي او که دې نه بچ کړي نو یوسف علیه السلام ورته وایي قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون دو معنی علما کوي دا خو زما د مالک سره خیانت دی ستا مالک زه غلام یم په کور کې دېره کړې نو زه به ستا د مالک سره خیانت کوم تا ته لاس اچول خو د خپل مالک سره او د خپل سردار سره خیانت دی بله معنا وه داسې تعبیري معنا ده قال انه ربي احسن مثواي هغه ذات چې د ښکلې شکل یې راکړي هغه ذات چې ستا کور ته یې راوستیم د کوی نه یې راوویستم او د بادشاه کور ته یې راوستم دا ښایسته مزېدار وجود چې د دنیا راته پس کېږي
هغه ذات سره خیانت وکړم ظلم وکړم انه لا یفلح الظالمون ظالمان په چاته نه کامیابېږي وی پرېږدم دی نه دروازه جننده ده لازما به دا ګناه ما سره کې لازما زمونږ خلک خو به بانه جوړو چې روز څه وکړو او توبه به وباسو لیکن حضرت یوسف علیه السلام څه کوي خپل وس کوي ته وس کوه باقي مدد د الله دی خپل وس کوي دروازې ته روان شو چې دروازه کولو کې چېرته ځې چابیانې ما سره دي دلی نشي خو چې یوسف علیه السلام قدم واخیست رب العالمین ګرنده کوله وکړه دروازه کوله شوه سوري قرآن لا دس چلو شو ورغري وه دته بله دروازه کوله شوه بله پروتوکول ورته ملو شو لکه یو بادشاه وزیر یو ولاتې ته ځي که نه دا نوکرانو ته دروازې کولاوئ چې بادشاه ته دا تکلیف دی چې دروازه کولاو دروازه ورته مخکې یو افسر خپل دفتر ته ځي هغه چپړاسي راشي هغه دروازه ورته کولاو شي رب العالمین په یو لوی پروتوکول کې وویستو یو دروازه کولاو بله او دې کار باندې کې داسې چلو شو ټیک دل د لمن نه ونیوه یوسف علیه السلام په هغې کې زور ونه ګوره مرشرېده او چې یوسف علیه السلام بار وزدلي هم ورپسې بار ووتله بار عزیز مصر زلیخې خاوند ولاړ دی دنیا خلک راغلي دنیا خلک څوک چا سره دستخطی کوي او څوک سفارش دی او بادشاه وزیرانو ته خلک راغونډېږي ښځې دي او سړي دي او دغسې په بد حال یوسف علیه السلام مخکې دی او زلیخه ورپسې بس دا د مصر سره وزیران مشیران دي دا څه وشو د شربونو شرمېدم حیا لاړه زما ښځه په دې ګډ مجلس کې دنیا ته رسوا شوه په علم نه لمنه کاږي بس وشو نو اخو ډېر هوښیاره وه که نه دا لوی خلک هوښیارانه مې او ورته وایي ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم یوسف لاس را واچو اذا مې پاغونه ما د لاس را دوړې د یوسف چې ده ورپسې چې وتښتېد راله ما د دار خلاص کړ چې نه نو عظیمه مې وتښتېد لبن نه مې ورباندې وشلېدله داسې راچولې او بیا خاوند ته څه وایي اوس به دې پته ولګي چې ستا عزت باندې څوک لاس اوچت کړي ما ته لاس واچوي ته به ورسره څه کوې یا به جیل کې اچوې یا به مضبوطه دا ورکوې زموږ مفسرین لیکي وي دا جیل یې مخکې کړو الا ان یسجن او عذاب الالیم جیل یې ورمخکې کړ په عذاب یې نه شو پرېږدو جیل کې واچو یوسفه زما حیات ریتلي وه زما کور کې اوسېږي زما نوکرې زما ښځې ته د لاسه جوړې دی او ورته څه وایي قال هي راودتني عن نفسي بادشاه سلامت دې لاس را جوړې ما نه مطالبه وکړه دروازې بندې کړې وې زه دې خلاص شوم اوس دا څه ته مني عقل فت دروازه چې بنده شوه رالې سېږي او ټول هلته چې څومره خلک دی ټول وایي نه جي دا بادشاه سلامت او داسې موقع کې خلک بیا د بادشاه مست هم کوي بادشاه سلامت بیبي پاکه ده بیبي پاکه ده ولې نه ده دا کوم دی کېدي چې دروازه کولاویږي او دې ته رامنډه دروازه بنده شي بیا دې راتښتېدی شي الله پاک ګوره مدد کوي یو مدد یې دا وکړو چې ګناه نه یې بچ کړو دویم مدد یې څه وکړو دروازې ورته کولاو کړو دریم مدد یې څه وکړو یو پروټوکول سره لاړ څلورم مدد یې څه وکړو څلورم الله پارسي کې حکمتي که دا خاوند ته خبره نه وه ښکاره شوې سبا د ریښې بیا مطالبه کوله بیا به کوله ګیره به لاس به ورچاو ګناه ته به مبتلا کېږو اوس بل مدد څه کوي یو ښځه د هغې سره یو ماشوم بچی دی او د مور پۍ خوري یوسف وایي دې لاس راواچوه ده لاس راواچو هغه ماشوم د مور سینه پرېښودله وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين قميص د یوسف وګورئ چې مخکې نه شلېدلی کې وروسته د قمیص مخکې شلېدلي دا زلیخه رښتونې ده یوسف دروغجن دی دې لاس واچوه هغې ته ځان خلاصه قمیص یې د مخکې نه شلېده او ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین او قمیص د شا نه شلېدلي نو دې ته تښتېده او دې رانیوه نو دا دروغجنه ده هغه رښتونی دی نو که دا خبره بل چا کړې وي نو خلکو به رد کړې وه خو ماشوم
او د بل ماشوم خبره وکړله نو ماشوم خو چې خبرې کوي الله طاقت ورکوي له ګویا یې خلکو منله وی وګوره د کمیس ته یوسف وګوره چې فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم چې کمیس یې وکړ لاندې شاته نښلېدل الله مدد وکړي نه کوه یوسف عزیز مصر پوه شو زلیخه زیاله شوه رنګ یې زیات شو او عزیز مصر پوه شو او ته څه وایي عزیز مصر زلیخې ته هغه ورته وایي ورته وایي انه من کیدکن یوسف اعرض عن هذا یوسف بس په دې خبره کار نه کېده بس دا خبره چاته ونه کړي چې زلیخې لاس راچولې دی دا خبره دلته ختمه کړه واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين زلیخې د خدای نه بخښنه وغواړه غلطي ستا ده نو زه وایم چې د مصر ډېر بې غیرته و دله و دله بې غیرته و دغه وخت کې بخښنه وغواړه ښه مضبوط د کټ بازو د زلیخې د اګوګې دا دې دوی بخښنه وغواړه خدای نه بخښنه وغواړه راکې رکه واخه مضبوطه لگا وکا پښتو باندې نه خسر وکا ودې نو ماشوم دا ویم په واستاد مې له دمبي کې بخنه غواړه ته خدای انك كنت من الخاطئين بس دا کمزوري زریم به خوان دی کمزوري شی بیکار شی کمزوري بیکار بیکار الله دې مسلمان وساتي داسې به عین رب العالمین مسلمان وساتي انك كنت من الخاطئين ونستغفر ماشوم په دریا الله صفا او خیر زلی بیا دوست چلو کو بیا جیل ته ولې خبره خورا شو کراس جیل ته ولېګ ولا بسف السجن بالعسنين يكبت او الله بیا خو قصه در ورو قصه درته نه کوم او الله تعالی جیل لګلو کې حکمت دا چې الله بیا باسي ولا ورکو الله بادشاہ خبره مې دې پوری کړ خواهش و قربانه الله به مدد کوي خواهش و قربان کې الله به مدد کوي په هندستان کې اوسره تیر شوی هغه ته خلکو مشکی بابا وي داغه د وجود نه وداسې خوشبو تله لکه مشکو چا یې تاسو کو ودا تا ته ولې تاسو مشکی بابا وي تا نو ته خوشبو کوم نه پیدا کړي دا نو تاسو خوشبو دي چې بادشاہ نه زیاته خوشبو در روانه ده ودا ریشي پیته مې خرڅولې بلارو کې دا پرتګافونو دا ریشي پیته شي دا مې خرڅولې یو خدای ولاړه وه او هغې سره نوکره وه نوکره راله وي چې دې دروازې ته رادننه شه د ما نیکه درنه سودا کوي ناڅل دي په قریبانات دروازې ته دننه شي بعضې زنانه کور کې دارېدلي چې ور دننه شومه دروازې ته بس هغه ښځې فورا دروازه جرنده کړه او وایي زه ډېر زیات خشته وم چې هلک هم ډېر زیات خشته وم ډېر ښکلې وم چې دروازه جرنده کړه وایي ما ته وایي چې ما سره به دا ګناه کوي ما ورته وایي چې د ګناه څه کوې ګناه ولې وکړم الله ولې خفه کړم رب خفه کړم وایي پرېږدم دې چېرته ګناه به خامخا کوې او که ګناه نه کوې جنګ د سره به پته چاله دې وام او چیغې وام چې ما پسې لاس راوړ شرموم مشکي بابا وایي چې ځواني مې وه خدای پاک او ګوره د خواهش قربانول دې ته وایي ما وایي چې خانو مال او دسمات یې راغلی ټیک ده چې به نه پرېږدې را ګناه را باندې کې وکړه او دسمات یې ډېر راغلی دی نو وایي هغه ټیک ته خیر دی او دسمات ته لامبې وملامبه خو نن پرېښودل نشته دا ګناه به راسره کوې په دې لاره تېرېږي زه دې وینم زما خوښ یې چې غسلخانې ته ننوتم لوی اودسمات یې مې وکړ لوی اودسمات یې مې راواخېست په د لاسونو په دا مخ مې ومږه دې ته خواهش قربانول وایي لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه طبعا لما جئت به رسول الله مبارک دقه وایي خواهش به د دین تابع کړي د اسلام به تابع کړي مذهب به د خواهش نه تابع کړي اسلام به د خواهش نه تابع کړي ځان مې هر څه ومږلو چې راووتم چې دې ښه دې وکتو وایي دا څه شی دی ما خدای نه بیګو باسه ټول میدان دی ولره ځان دی په غل اله دروازه کولا وکړه چې ځین لګي اوس څه مصیبت دی دروازه راځه وکړه لړم خواږه زلخانې ته ننوتم هلته مې ولمبل جامې مې لرې کړې او مې لمبل چې مې ولمبل او ځان نه مې هره ګندګي لرې کړه حقه چې مې د وجود نه د مشکو خوشبو روانه ده اوسه پورې نه وه اور نو څه چل کړی خواهش پسې روان یې مشکي بابا ته جوړ شو مشکي بابا
یو تابعی چې ته عیسائی بادشاه په جنگ کې ګیره چې ګیره کنو بادشاه وی چې د دې الګ د لاسه همون برباد یو بلا فوج د من برباد کړي موقع په موقع نن زمون په دلغاري د سروز ټیم دو مشیران او توی دا من نه کې وی ولې وی دا پس چل عیسائی کې او دا خو ډېر قابل دی دی به د خپل فوج کمانډر جوړ هم ته دا من نه کې دنه د تجربې نه به موږ ته داخلو نو بیا دا خبره وکړي ورته وی داسې وکړه چې عیسائی شوی عیسائی کې چې د مسلمان فوج جرنیل انتا گرفتار کړو څه چې کې وکړو عیسائی کېږم نه یاره پوته اخره کې خلاصه دا چې پیشکش یې مته وکړه لور به درکړم بادشاهي به درکړم جرنیل به درکړم دا به وکړم تابعي ورته وی داسې نه کړي بادشاه پریشانه دی چې اوس ملې کم که څه چل ورسره وکړم د دې بادشاه لور ډېره ښکلې او خوبصورته بابا ولې پریشان وی دغه مسلمان مې نیولی دی ما وجه خو ټول وزیران وي ما وجه ډېر قابل دی تجربې نه به مونږ فایده واخلو ځي مسلمان هم نه مسلمانېږي بابا دا خو په پنځو مینو کې درته مسلمان دا عیسائی کوم ما ته پرېږده پوښتې در عیسائی کوم بچې ته څنګه عیسائی کې ما له چل دی دی خو ما دار یو کمرې ته دننه کړه دا جینۍ ورله او ځان یې ورته ښه ډولې کړه داسې ځان خشته هوا خشته ډولې یې کړه او روټۍ ور یې وړله د صحابي د تابعي ورته برم نه ګوري برم څلوېښت ورځې دې جینۍ پې محنت وکړ څلوېښت ورځې کله اوبه وړه کله میوه وړه کله یو شی کله یو مطالبه کله ځان خشته کوه څه چې دا هلک به زه په خپل جال کې راولم هلک بره ورته نه دي کتل څلوېښت ورځې بس هغه جینۍ ورته وایي انسان یې که درنده حیوان یې زه خو چې په لاره ځم دنیا ماره تباه شو ته روځي زما خو د بادشاهانو په څه چې دي نو ما پسې لیوني شو زما په عشق پسې تا ته مې ځان څونه دولې کو زر پسې راځم تاکې ته انسان یې که څه شی یې ورته یو انسان یې بیمار یې که روغ یې یا ولې الله نه یېرېږم که نن مې دا خپل خواهش تا به زه ولګاو الله به څه وایي دا وجود ما له خدای دې نه راکړی د الله دشمنۍ ته استعمال کړو دا سترګې دې لري کې الله دشمنۍ کې استعمال کړو دا اندام دې لري چې د خدای دشمني کړو که خو د خدای ګناه خو د خدای دشمني ده دا لاس پې دې لري چې زه پې الله سره دشمني وکړم جینۍ باندې اثر وشو وایي ستاسو دین دی اسلام دا دین هله ما ته دین ښایه الله پاک هغه د عیسائی بادشاه لور مسلمانه خو زه دې وباسم په یو طریقه دې وباسم غد به نه کوې په یو شرط چې زه به ستا سره څنګه واده کوم چې ته مسلمانه شوې او زه ووتم بیا ستا په طریقه خپله واده په خپل ژوند نه کوي دا خواهش به په نیکۍ بدل کړو دا خپل خواهش به په ګناه کې نه د الله په خوشحالۍ کې استعمال کړو ګوره رسول الله مبارک فرمایي دې خوا وایي لا یزني الزاني حین یزني وهو مؤمن کم وخت کې چې زناکار زنا کوي که د سترګو کوي که د ژبې کوي که د اندام کوي دا د اسلام صادر کې نه دی اسلام صادر نه بهر دی دا اسلام صادر نه بهر دی دغه انسان چې جایز نکاح وکړي یو ښځې سره یا رسول الله مبارک څه وایي وایي چې کوم هلک نوری روټۍ راواخېسته او ښځې یې په خوله کې کېښود الله په دې هم دې خاوند اجر او ثواب ورکوي جایزه طریقه استعمال کړه ناجایزه ولې استعمال ہے څه طریقه جوړه کړه هغه تابعي د جیل نه وایسته هغه جینۍ مو سره لاړه جینۍ مسلمان او مقته تابعي سره خدای د ټول عمر په نکاح کې من الفاحش خدای کړی دی ښه پکېږي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له صادرونه راغلل هغه تقسیمول په صحابو کې هغه ام کلثوم چې د حضرت عمر په نکاح کې ده هغه ام کلثوم ماشومه ده وی عمره امیر المؤمنین نه وي دا سترګې مې در نه ایستې وایي زه بابا ته دې وویل څادر مې خوښ دی کور ته راغله بابا ته ویلي صاحب ته وایي دا څنګه امیر المؤمنین دی بابا څادر یې پرېښوده ما خپو ته یې نیغ کتل وایي ما خو ورته غوسه وکړه وایي خیر دی بچې دغې خاوند دی هغه پوه شو چې دی بل مقصد ته لېږلی و هغه جینۍ د حضرت عمر په نکاح کې داخله شو او عجیبه دی کې یو بله واقعه هم ده چې په نکاح کې داخله شوه نو د عمر صاحب عمر زیات و غصه ناک هم و جینۍ عمر کم و روزانه به کور کې جګړې
او دې بانډیسیانو به دا ښځې ډېرې ډبولې. نو عمر صاحب په منبر اعلان کړی چې ښځه به نه وهئ او که چا هم ښځه ووهله نو قتل به ورسره کوو. نو بانډیسیانو والته کول ختم شو. نو چې والته کول نه کوې خو غم دا دی چې بیا خو ښځې سره به ژوند څنګه دی دې ته باسې هغه بچه جانه والته کول پکې نشته ګورې ښه ته خو مراسې دې سودم ته شین دی پوه شوې په خبره جنت کې به یې خدای درکوي ځه او جنت کې والته کول هم نشته. نو هغه والته کول خو خبره نه ده. مولانا بیجلیګر صاحب د خدای پاک وبخښي هغه ترسکوني خبرې کولې وي. دوه کسانو دوستان یو بل سره لګي وو ګپ شپ یې لګاو نو یو وایي ما نه خواړه ښه دی یویږي نه بل وایي زه خو چې کور ته ننوځم بس رپېږي. وایي دا څه چل دی؟ وایي دا کمال د ښځې نه دی دا زما دی. وایي څنګه؟ وایي د واده په لومړۍ شپه مې پیشو کوټه کې ګیره کړې. وایي چې څنګه ور نه راوتمه هوتک مې راواخېسته او پیشو مې واله نه کله مې ورته یو دی وکړه پیشو ټوپونه جوړ کړل یو خوا کړه بل خوا اخره کې مې لار وکړه پیشو تښتېده. بس ښځه حقه یېرېدلې ده سړی غوسه ناک دی. بس چې د پورته نوځم سر یې ښکته کړي دغه په لومړۍ شپه مې یارولې ده. ډېر د نر بچې مې لاړه پیشو یې کوټه کې ګیره کړه او هم دا لوبه وکړو دا ډرامه به موږ هم وکړه. پیشو یې کوټه کې ګیره کړه نو چې ننوت کوتک ته یې ګوتې کړې پیشو یې دوه درې غوځار وکړه ښځو دی په ارام کښېنه هغه د پیشو د والو غوښې ډېرې شوي دي دا موږ پېژندلې موږ د وخت پېژندلې چې ته څه شی ښځو سره ډېر ازادي ښه نه ده ډېر ازادي او ښځو واز زده کول او ظلم هم ښځو سره نه دي په کار باندې سړي له خپلو ښځو سره ظلم دی ګر. نو هغه چې اعلان یې وکړه ښځې به نه وهې نو خلکو ښځې جوابونه شروع کړل. یو بانډیسي سره ښځې جنګ کړی ښځې په اواز اوچت کړی و جواب یې ورکړی. بانډیسي راغی ورېږه عمر صاحب ته شکایت وکړم چې مونږ به هسې درست دروست کوو غاړ ټکول کول نو ښځې یارېدې غږ بیا نه کوو چې مو پرېښي دي راشي اوس ښځې جوابونه راکړي چغې را باندې وباسي. چې راغی عمر صاحب ته یې دروازه وویل او اتفاق ده چې دې وخت کې د ام کلثوم په عمر صاحب اواز اوچت کړی و. چې دروازه یې وویله حضرت عمر صاحب به راووته ملګري سال دی وایي یو مسله مې راوړې وه خو حل شوه. وایي څنګه حل شوه؟ راته دې ونه ویل حل شوه. وایي ما د ښځې فریاد راوړو چې ښځه جواب راکړي. وایي ستا مې کور کې ولیده وایي چې ته ګزاره کړې به هم دې سترګې کړه. عمر صاحب ورته وایي ګوره وایي دا ښځه تا له پنځه ډیوټۍ کوي یو دله پخلی کوي که دی دله نه کړو ډیوټل نه دې تیاره راوړې څونه خرچه به دې راکړي بیا نوکر دې نه وي انسامه څونه پیسې به دې ورکولې جامې د لیندي کټونه د لیندي صفا کوي یې دله که دی دله نه کولې او دوبي له دې وړې یا نوکر دې نه به څونه تنخوا به دې ورکول. درېیم دی دله صفا کوي جارو کوي که دی دله نه کولې او ځان لري یو چپړاسي نیولې څو تنخوا به دې ورکول. څلورم د کور حفاظت دی کوي یو ښځه چې کور کې غل نه راځي که د حفاظت یې نه کولې او ځان لري څوکیدار نیو څونه تنخوا به دې ورکول. او پنځم د ګناه نه پرې بچې نو چې کومه ښځه دا پنځه ډیوټۍ کوي او صبر نه کوي کوي بس بهر کیف چا ورته ووایي عمر صاحب ته وایي دا یو څادر ډېر مزېدار پاتې دی نو دا ام کلثوم له ورکه هغه بیبي له دی دا علي صاحب لور ده او ورته څه وایي وایي ام سلیط یو ښځه ده وایي ډېره زیاته مناسب ده چې د هغې له ورکم. ام سلیط په مدینه منوره کې یو ښځه سلیط نه دی سلیط د هغې له مناسب دی چې موږ ورکړو. ولې وایي په احد کې چې کله صحابه پرېوتل او زخمیان شو وایي دا ام سلیط و چې مشکونه به یې د اوبو ډک ډک راوړل او زخمیانو ته به یې خولې کې اوبه اچولې. نو خپله محبوبه به وروستو کړم د الله محبوبه به مخکې کړم څادر باندې ور خواهش قربان کا الله څه جوړوي هغه عمر نه خدای څه جوړ کړل. امیر المؤمنین د رسول الله مبارک د دنیا وزیر د آخرت وزیر زلزله په مدینه کې راله زلزله په اوچته کړه ځمکې له روبروره وی عمر د عمر عدل ختم شوی دی ځمکې چې جلا کېږي عمر خوشته عدل خوشته او د ځمکې جلا کېږي فورا زلزله بنده شوه او د مدینې یو غر نه اور راووت اور به روان دی په مدینه چا ورته وی امیر المؤمنین اور خو مدینې ته راغی دې تمیم الداري راشه چا به کې ورته ورشه اور وشوه ما یاد کړه چې عمر رالېږلی اور اسود چې شوی
اور خرج چې شړې د بي مدعي دوه رکعاته نفل وکړ چا به کې لاس کې واغې اور پسې شو وی اے اور عمر را لګلم شابه کبي سوري نه راوتی التزا اور مخ کې د بي مدعي ور پسې د پاغه غاري وردن نه کو واپس دی او دریای نیل براخت پکال کې یو دریای نیل د مصر دریاب دا قانونو کال کې به یو ځل لوګ جته دا او جدي به غرقو مصر به غرقو دا یو رواج دی چې خشته جنې به وکړه په مصر کې بلاغي نه خوبصورت جنې بل نه پیغلا هغه به ناوې په کالی به واچول به دریاب ته ورغودل دریاب کې ناس او دا یو جاهلیت رواج وی یو عمرک یو بختمه په نور خو بچی کنه کله د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه دا او گورنر ابو عبیده بن الجراح دی دا زمانه هغه ته چاوي چې ګورې دا دریاب راخیږي کال کې یو ځل او کدا جنې مو نه لپاره چاو نو مصر ګونوري اوس بس کې هغه حضرت عمر صاحب ته خط ولېږه بدل ته خدای او رسم او رواج چې دریاب راخیږي عمر صاحب یو دوه چټ بوته خط ورولېږه ابو عبیده ته وی رضی الله عنه ته وی که دریاب راوکه چې جنې ورواله چوي دا چپ ورولې تیری بیا راوړي دریاب را وردانګي وای خلک رالل چې اے گورنر صاحب مهرباني وکړه یو جنې به ورغوردو مصر به بچ شي او که نه ورغورځي ټوله دنیا غرقېږي هغه وایي جنې غورځول ګناه ده او ما ته حضرت عمر خط راولېږلی او ورغوردو خط کې به د څه لیکلي دي اے دریای نیل که ته د خدای که ته په خپل حکم چلېږي چې ته د خوښۍ کوه جنې نه درغوردو څوک ورکول کې وکړ سکې او که ته د الله په حکم چلېږي د الله د رسول خلیفې دا چټ مې در وغورځو فټافټ کته سې چې تر قیامته پورې دې بیا اوچتو نه وي ته راواغېسته او دریاب ته یې ورلړه کړه دریای نیل چې هغه ویښله تللی دی بیا چې ته رونقه په مصر باندې راوچت شو او په مدینه کې ناست دی دغسې لکه په منبر باندې او فوج یې لېږلی لرې یې علاقې ته جهاد له لري چې ته د میاشتو په مزل لري او د مدینې نه اواز ورکړي خپل جردین لا یا ساریتو الجبل الجبل اے ساریه غر ته متوجه شي غر نه ویریږه جومات کې خلک وي عمر جوړ دماغ کې کار پرېښود کمزوري دي بوډا دي ساریه خو د میاشتې په مزل لرې دي دې ته نوازونه ورکوي شابې نه څه چل پکې شته چې هغه لښکر واپس راغی حضرت ساریه راغی راورسېده خلکو دې تپوس وکړو جمعې په ورځ پلانکي ټیم کې څه مسله خو دلته نه وه پېښه وکه نه څه وایي موږ دښمن سره په جنګ وو دښمن مخکې موږ ورپسې وو وایي دې کې مې یو اواز واورېد چې ای ساریه غر ته وګوره غر ته متوجه شه وایي چې مې واورېده وایي والله انه لصوت عمر قسم په خدای چې دا د عمر اواز دی چې مې غر ته وکتل دښمن شاته راپسې نور را روان دی هغې ته متوجه شو شکست مو ورکړو که د عمر اواز نه وی اورېدلی هغه لښکر خو موږ خیال نه په غر موږ به برباد کړو ناس په مدینه کې د میاشتې په مزل لرې لښکر ویني اواز وررسوي هغه ته رسېږي خواهش به د دین تابع کوو خواهش به د دین نن خواهش هم خدای کړی دی خفه کېږي افرأیت من اتبع الهه هواه قارون زه په دې کې به زه تاسو ته بله جمعه هم څه خبرې پاتې دي انشاءالله درته بله جمعه به درته وکړم خو نن زموږ ټول خواهشات مخکې دي دین وروسته دی مانځه وختي او ستا تجارت رواني ستا دوکان خرابېږي ستا کور خرابېږي رښتیا ووایه مونځ له دې که خپل کار کوې خپل کار نو خدای وروسته شو که خدای وروسته نه شو ما ویل ته چې ته خپل لګې په موبایل خبرې کوې دلته وایي الله اکبر د الله عظمت بیانېږي ته وایې هلو دا خواهش نه شو هلته تکبیر تحریمه ده پیغمبر وی را لاندې کا ته په موبایل هلته چا سره خبرې کوې دا خواهش مخکې نه شو خدای وروسته نه شو حرام کوما ډاکه کوما غلا مونږ کوو دوکې مونږ کوو 2 نمبر شیخ په 1 نمبر باندې خرڅوو هغه باید مونږ نه خلاص نه وي په هغې کې اوبه اچوو هغه مصاري مونږ نه خلاص دي نه وي ګډون پکې کوو دا خو ټول خواهش دپاره ښه دې خېټې دپاره دا خېټه هسې یو خبره کوم په اخره کې دا لاندې ده که بره ده الله لاندې پیدا کړې ده مونږ په سر سب کې نه مونږ ډول عزت ورکړی الله وایي دا عزت مه ورکوه لاندې ده لاندې ده لاندې ده دې خېټه کې د لوی ګن پروت دی هغه خېټه چې خدای لاندې پیدا کړې ده ما په سر کې ده چې داسې سر اوچتوم نو خدای ته نه ګورم خېټې ته ګورم
چې ښي طرف ته ګورم نو خدای ته نه ګورم خېټې ته ګورم ګس طرف ته ګورم نو خدای ته نه ګورم خېټې ته ګورم خدای ته وګوره خېټه څه شی دی ډوډۍ به خدای درکوي ته به یې درکوي او ښې دله درکړله او دغه بنګله ده د قسم په خدای پاتې ده دغه جایداد درله زما د په خدای قسم یې پاتې دی دغه مال او دا بچي د قسم په الله پاتې دي بینک کې به د روپۍ پاتې او صرف کیشر به یې شماري د خدای بنده چې دا کوم بچی در نه پاتې شو کومه بنګله در نه پاتې شوه کوم مال در نه پاتې شو په حلال او ګټ په حرام یې پاتې شو ته څه کې په کوم طرف روان سبا یې لاندې وکړ نن سبا خو مرګونه لاړل پخوا به هغه او یو اتیو ته رسېدلو څلوېښت پنځوس نه وړې داسې دی چې اعلان به وایي لکه په بېګاه مې مونږ سره لمونځ کوو الله کړه ای پرون یې مونږ سره لمونځ کوو بس هغه خبره ختمه شوه زمارو محمد رسول الله مبارک ته خبرو د فرامینو تابعداري کوو زمونږ د دنیا هم پکې شو زمونږ خیرت هم پکې شو او که مونږ خواهش مخکې کوو خدای مو رسد وکړو دنیا هم تباه خسرت دنیا والآخره دنیا هم تباه آخرت هم تباه ذلك هو الخسران المبین لوی نقصان خو همدغه دی نو مونږ به ډوډۍ ګټو مونږ به رزق ګټو موټر به هم ځان له اخلو بنګله به هم ځان له جوړو ځمکه جایداد هر څه به کوو خو مونږ به دا ځمکه او دا هر څه د خدای په مقابله کې نه دا د خدای په خوښ او په خوشحالۍ به درس کوو یا الله پې خفه نه الله پې خوشحاله الله دې زموږ د دین تابعداري نصیبه کړي زموږ په دې محله کې عبادت خیلو کندې کې محمد عثمان پرونه پات شوي دي محمد عثمان صاحب ډېر ښه سړی د رښتیا خبرې او زموږ د حاجي صاحب محمد سید حاجي صاحب بچی و محمد سید حاجي صاحب زموږ باباجي داسې و لکه خپل رور چې رو ډېر زیات محبت و د دواړو یو بل سره او محمد عثمان صاحب ډېر ښه سړی و زه خو دا کوړي د سبقونو هر څه نه ایستل چې رښتیا خبره هلته کوړي سبقونه را باندې رانه بوت شوي دي چې هغه ډېر زیات دي وخت ډېر لږ دی او څلور پیرډه مې هلته کې څلور دلته دي نو بس دا دوه نیم میاشتې به راسره لږ نور هم ګزاره کوئ هغه هم خدای رانه پاتې دي هلته زمونږ د دې نور حبیب دنولي استاد رور مړو هم رانه پاتې و زمونږ د هارون مولي صاحب رور مړو هم رانه پاتې داسې نور مړي هم پکې شوي دي حاجي غلګي کې یو پوري ګرام کې هم زنانه وفات ده ټولو ته په جمع دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي الله تعالی د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله وارثانو بچو له صبر ورکړي الله د نورو غمونو نه وساتي او چې څومره مردګان وفات دي هر ځای کې چې دي الله یې د ټولو د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او چې څومره زموږ دوستان دي بعضې هغې یو ملګرې مور یې بیماره ده بعضې دوستان د هغې ته دعا کوي چې خدای پاک یې خیر او برکت نصیب کړي یو بل ملګری دی د پېښور نه راځي د ایجاد الله صاحب د هغه والده بیماره ده یو بل رشته دار یې د خپې ته پرې کړې ده دعا وکړئ چې الله وله روغ صحتونه ورکړي الله وله شفا ورکړي بل به مو مختلي دی دوه اپریشن یې کړی دی الله پاک یې وله روغ صحت ورکړي زما والده هم بیماره ده دعا وکړئ چې الله شفا ورکړي ستاسو کورونو کې خامخا بیماران نه دي ګوره بیمارز الله راولي ختمه یې هم ګوره دې د الله نه نشي ختمولی دارو به کې علاج به کې خو الله نه به رسوال هم کې د جمعې مبارکه جمع ده او دې کې ډېر مېلمانه زموږ پرې جمع کې ناست دي علما پکې ناست دي ډېر لرې لرې ځای نه مسافر پکې ناست دي ډېر لرې ځای نه او دا په یو ښه نیت دا دوستان دا مونږ شوي دي د جمعې د اخلاص دعا وکړئ چې رب العالمین زموږ ستاسو ټولو بیمارانو ته شفا ورکړي الله روغ صحتونه وله ورکړي الله روغ صحتونه ورکړي او خدای چې کوم روزګاریان دي روزګارونو کې برکت واچوي کم تنخوادار تنخواګانو کې برکت واچوي کم زمینداران دي ځمکو کې برکت واچوي بچي نشته د ډېرو دوستانو ډېرو ملګرو او زمونږ داسې ډېر نږدې دوستان دي اولاد یې نشته دعا وکړئ چې خدای پاک والا نیکعمله صالحانه بچي ورکړي خدای پاک والا زامن ورکړي او الله تعالی زمونږ زندګي د ایمان په دایره کې تېره کړي زموږ ژوند به تېر شي ختم به شي څومره به پاتې او خدای پاک دې زمونږ دا ژوند په ایمان کې دننه تېر کړي دا د الله په اسلام کې دننه تېر کړي دا د الله نه سوال کوئ چې خدایه د ایمان د زوال نه مې وساتي الله د ایمان د زوال نه وساتي الله خاتمه مو په ایمان کې ربا خدای خاتمه مو په ایمان کې دا سوال درنه کوم رب العالمین او ډېر کمزور ډېر عاجزان یو او ډېر فقیران ملنګان یو خدای ستا رضا ته زموږ بله سره نشته الله چې په کومه ورځ ته زموږ نه ساه وباسې په کومه ورځ چې ته موږ وژنې او زموږ نه ساه وباسې الله په داسې ټیم او په داسې ورځ موږ نه ساه وباسې چې په کوم وخت ته زموږ نه خوشحاله الله او په کوم وخت چې ته موږ نه خفه او خدای زموږ